اجماع د صحابه ده رضی الله عنهم، اجماع د تابعینو ده پر دې باندې چې مسلمانان به امام قایمي، امام بلري، امیر بلري، خلیفہ بلري. اوس موږ تاسو واجبات مسلمانان لري، مسلمانانو باندې تنفيذ الاحکام د مسلمانانو او تحديد الحدود، تجهيز الجيوش، سد الثغور، اخذ الصدقات، اقامه الاعياد والجمع. دا ټول امور چې دی په پښتو ترجمه ده چې د اسلامي احکام نافذول، د حدود اقامه کول، د سرحدات ساتنه، د جمع المنځ قائمول، د اخترونو المنځ قائمول، صدقات خذ من اموالهم صدقه، د مسلمانانو څخه صدقات اخستل، عدالت قائمول، مظلوم د ظالم خلاصول، او نشر د دین. دا ټول هغه اجتماعي امور دي چې دا باید مسلمانان انجام کړي. خدا مسلمانان ال ترجمه شي چې هغه امیر ولري، د امیر په توسط انجامول شي. دا واجبات په امیر باندې کیږي. نو ځکه نسب د امیر شي دي، د امیر ټاکنه شي دا واجب ده پر مسلمانانو. یو ساعت مسلمانان ته د اجازه نشته چې بیا امیر ژوند وکړي.